زلمی خلیلزاد د سولې لپاره خپل نظر ثابت کړ. نن درته د زلمی خلیلزاد په اړه ویډیو لرم. هیله ده تر پایه راسره پاتې شئ او سحر میډیا چینل سبسکرایب کړئ. زلمی خلیلزاد د دواړو لورو د بندیانو خوشي کول د سولې پروسې لپاره اړین ګام دی. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي د دواړو لورو افغان حکومت او طالبانو لخوا د بندیانو د خوشي کولو هرکلی کوم. د دواړو لورو د بندیانو خوشي کول د سولې پروسې لپاره اړین ګام دی. ښاغلی خلیلزاد زیاتوي دواړه لوري دي د امریکا طالبانو هوکړه کې ټاکل شوو اهدافو ته د رسیدو لپاره خپلې هڅې چټکې کړي. په زندانونو کې د کرونا ویروس خپرېدل یو ریښتینی ګواښ دی او یوازینی لامل کیدی شي تر څو چټک اقدام وشي.